له ډنمارک څخه د افغان غږ د رادیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو ګران اوریدونکو سلامونه جوړ په خیر ستړي وشي یوسف یو دوست ما او دا د بیا هم له یوې نوې خپرونې او د یوې بیخي فوق‌العاده او ځانګړې خپرونې له متن نه تاسو سره دغه خبرې کوو هماغسې چې تاسو ته څرګنده ده ډېر کلونه له 12 کلونو زیات ما د افغانستان د وسلوال پوځ د ژورنالیست په توګه کار وکړ د افغانستان د ټول وسلوال پوځ د اردو د ټولو قطعاتو جزدامونو د څارندوی یا د کورنۍ چارو د وزارت د ټولو قطعاتو جزدامونو همداراز د سرحدي قواو د کماندو د قواو خو البته دا ټول بیا په دفاع وزارت پورې تړلي ول او دغه راز د ملي امنیت د قطعاتو جزدامونو د ویاند نو هغه خو ویاندوان نه ول خو ژورنالیست او خبریال وم او د افغانستان ټولو قطعاتو جزدامونو که غاړه مې خدای بند نه کړي نو په ټولو ولایاتو کې یعنې د افغانستان مې له ځمکې او هوا نه په وار ولیده په جګړو کې په سوله کې د وسلوال پوځ د قهرمانو منصوبینو له هغې جملې د هوایي قواو د هوایي او مدافع هوایي قواو له قدرمنو پیلوټانو سره د افغانستان د شنه اسمان د خپلواکۍ مین اسمان له ساتونکو سره وم د دوی په الوتکې کې ورسره وم له همدغسې یو قهرمان سره ناست یم له همداسې یو اتل پیلوټ سره ناست یم چې په داسې یو پټ کتاب کې د هغه نوم یاد شوی ده تاریخ قوای هوایی و مدافع هوایی از 1300 الا 1402 هجری شمسی. خب وقتی تو یک شخصیتی که در جمله هزارها پیلوت یاد شده باید دیگه افتخار از این را داشته باشم که در مقام بسیار بزرگشان باریاب شدیم و با جناب صدیقی صاحب هستیم. جناب صدیقی صاحب یکی از پیلوت‌های بسیار مشهور و قهرمان افغانستان هستند. محترم عبدالاحد صدیقی. صدیقی صاحب ستړي مشه. جوړ په خیر. سال بده صحت مو کده خیریت ده. جوړ خواسته. ډیر خوشاله یم چې ورسته له ډیرو کلونو دی ګورم. سلامت اوسې ژوندی اوسې. خو زما ګیرم سپینه ده خو ما خریله ده. څنګه هستی چې سلامت څو کلن شوي؟ دغه جون کې به خیر سره نهاتیا کلن شو. نهاتیا نوي کال خو زه ضبط 2 کاله مشرم. په هر صورت قدرمن دوستانو له جناب صدیقي صاحب سره یو ډېر پیاوړی قهرمان پیلوټ و په د اعلیحضرت محمد ظاهرشاه د وخت نه چې دی پیلوټ و بیا تر هغه وخته چې په افغانستان کې ملي حاکمیتونه ول نو بیا وروسته له هغې لکه مونږ غوندې دی هم مهاجر شوی ده دا قصې به له ده نه واورو صدیقي صاحب اصلا تاسو د کوم ځای هستئ د افغانستان د کوم ځای هستئ د افغانستان د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ د سره رود بیا سره رود کې د کوم ځای هستئ سره رود کې د کوز سلطانپور کوز سلطانپور ځکه زه هلته راغلی یم هلته د هندوانو ځایونه هم ډېر ښه ډېره ده نو کوم کال کې ښوونځي ته دې مخه وکړله او څنګه چېرته لنډه یې کرات په کوم کال کې چې د لیسې فخرالله نه شپږم سن نه خارج شو نو راوړو حربي ښوونځي ته حربي ښوونځي کې تر 12مه پورې مو ویل بیا حربي پوهنتون ته لاړو خپله لاړې که چې انتخاب یې کړي هغه وخت کې داسې هر څوک نه ورتلل هر څوک یې نه نیول نه انتخاب یعنې انتخاب کې راغلی فامیلي هغه به مد نظر نیول درست همدغه کال دی نه ده په یاد دېرش دا دېرشم کال 1110 کال ډېره ده نو بیا هلته څونه موده وي عربي ښوونځي کې عربي ښوونځي کې نو تقریبا تر 12 بیا ډېره عربي ښوونځي قومندان دې په یاد ده دی هغه وخت اول چې دا هغه غلام اوس مې نوم زه خیر په یاد به دې شي او د ښوونکو معلمانو کې دې څوک په یاد دي
یار بشونزی د ښوونکي معلوماتو کې هغه فقیر محمد و د فزیک معلم و زموږ ښه هغه نو خزان هغه غفور خان و محمد علي خان و ښه ګوره یو دې په یاد شو ریاضي معلمانو ښه نو بیا لاړې عربي پوهنتون ته عربي پوهنتون ښه عربي پوهنتون کې نو بیا تر پایه وي که نه لږ دا شروع کړې دویم صنفه پورې دویم صنف پورې ښه نو بیا د هوایي قواو ته څنګه لاړې هوایي قوا کې انتخاب شوم د هیات راغلی و د هغه نه د وزارت نه د قوای هوایي مدافع هوایي نه قومندان هوایي مدافع هوایي راغلی و موږ یې لاین ودرولو څوک و دا قومندان د قوای قومندان هوایي هغه وخت کې عبدالرزاق خان و یو وخت یې هوایي قواو قومندان خو داسې چاغ سړی هراتی و ښه نو بیا تاسو هلته هوایي پوهنځي ته انتخاب شولې همداسې نه موږ هلته انتخاب شو بیا لاړو کمپ ته د دارالامان ته هغه وخت کې د جشن دپاره تله یو میاشت هلته ترتیبات یې تمرین مشق و تمرین په هلته غرونه ډېر دي که نه هلته ماربوي هغه اجرا کوو په هغه وخت کې بیا پس د هغه نه چې راغلو بیا نور خلک رخصتي ته لاړل او موږ یې هغه ته راوستلو عربي هوایي پوهنتون ته یې راوستلو چې تر څو چې ډاکټران راغله د امریکې نه موږ یې معاینه کړو هغه وخت امریکې نه راتله امریکې نه راسن راغله په 3 ورځو کې راغله په 3 ورځو کې معاینه زموږ خلاص کړه معاینات څوک چې صحت و هغوی ټول ولېږل او چې څوک صحت نه و هغوی بېرته مسترد کړل ښه نو هغه وخت کې روسان مشاورین نه وو نه یعنی خو یک وقت هم تیر شده در افغانستان که مشاورین روسی نبود لهجهتان بسیار زبان دری بخلم یک ذره آسان است براتان در سرخرود خوب بیشتر دری زبان است دری هم صحبت من که دیدم مال خب هر دو زبان صحبت میکنه هر دوش زبان خود ماست خب چطور انتخاب شدید؟ هیئت آمد در عربی پوهنتون ما را لاین استارت کردن او از زیادتر مردم را به اتحاد شوروی روان میکردن دیگه گفت که شما را به امریکا روان میکنیم هیچ کس حاضر نشد که امریکا بره گمان میکردن که اینا ما را فریب میتن دبالی امریکا برای شوروی را خو شوروی کس نمیره نمیرفت شوروی کسی نمیرفت دیگه ما برنامه آمد استارت شد گفت که میری؟ گفت میری گفتم وضعیت خود مناسب است برای پیلوتی بسیار خوب است تو باز گفتم ما توکل ما به خدا اگر شما انتخاب میکنید این قومندان صاحب که د آل در 90 سالگی همه تو مقبول و خوب تماما او دو جوانی خود سیالش بود بسیار دیگه من تماما و مقبول خود دیگه انتخاب میشده خب باز انتخاب شدین و و در کم وقت گفتین اجرا شد معایناتتان در کم وقت و چند روز بعدش رفتین به طرف امریکا 3 ماه بعدش رفتیم 3 ماه بعد خوب حتما دیگه یگان بالا پوش بود ارشاد دادید دیگه دو وقت که رفتیم ما در 16 دسامبر 1900 چیز بود 59 1959 امریکا رفتیم این سب این روز شام 16 دسامبر 1959 امریکا رفتیم بسیار خواه چه لارل راسن امریکا تو رسیدی که نه نیویورک ته لاړو چیرته نیویورک هلته یو شپه مو کړه وګرځېدلو موږ ته موټر راکړل غټ سرویس یې راکړ ټول ښار کې وګرځولو ټولو ځایو کې وګرځولو هغه بیني موټر یې وکړه پس د هغه نه بس بیا سبا ته چې شو بیا موږ پرواز وکړو موږ لاړو تکساس ته تکساس یو ځای چې سان انتونیا کې بیا لکلین ایرفورس بیس چې هلته هوایي ډګر هلته بس نو مستقیم تاسو پروازونه د تمرینات په تیاره کې شروع کړل که نه تیوري به هم شروع کړل
تیوري اول هم صنفونو کې درس ویلي که څنګه؟ نه من خود دلته اول لسان انګلیسي شروع کړ د شپږ 50 مملکتونه تقریبا شاګردان هلته وو چې هر یو چې راځي اول هغه کورسونه وایي چې د انګلیسي چې اصطلاحات یې هم نورمال انګلیسي وایي او هم د هوایي اصطلاحات هم باید هلته زده کړي چې پوه شي په درست شیانو باندې. څو یوازې تاسو له افغانستان نه وئ که نور هم ول؟ نه موږ تقریبا 9 نفر وو، 2 ډاکټران هم موږ سره وو. دا پیلوټ ډاکټرانو څه رقم؟ دا ډاکټرانو دا چې لاړه موږ سره چې دوی باید د پیلوټانو د زړه نه راشي، د پیلوټانو د زړه نه خبر شي چې دوی څنګه حالت لري، څونه هغه لري. نو دوی هم تیارې ته خطر، دوی ته تیارې ته خطر و تیارې او هغه هم کوو فراشوت ځان یې اچوو، هغه یې پرواز یې کوو او پاسه کې ډاکټران کاشکی یک دختر ما می بودیم دکتر اسکریار رو موږ سره دکتر مالیزه و دکتر اسکریار. خب جناب صدیقی صاحب محترم این 29 نفر گفتیم؟ 29 نفر این کلش کامیاب شد باز؟ نه دیگه از 29 نفر تقریبا برای هر کدام این نوبت میدادن که پرواز میکردن. باز که باز ما تکلیفا برشاد پیش میشد نمیشد. تنبال هم بودن یگانتش؟ نه خود دیگه یکی خود ناکامیست یکی کامیابیست دمی بینش مشروطی هم هست نه؟ اونا را بعد دیگه مسلکار انتخاب میکردن. یعنی اخراج خود نمیشد؟ نه یک مسلک برشان میدادن همیشه پرواز میدادن که نمیشد دیگه باز. خب چی رو دیگه اونجا آموختین شما؟ که از همین تیوری و کار عملی چی بود؟ کدام کاتگوری ها تقسیم شده بود درس هایتان؟ ما خود درسای ما خود چیز بود که باز یک لسان کردیم یک سال بعد ما را در بیسای پروازی معرفی کردن اما گیر یک بیس ندادن. مثلا 2 نفر در یک بیس در یک استیت، 2 نفر 3 نفر در دیگر استیت، در استیت ها تقسیم شد. ما را با اینه اوکلاهوما تقسیم نوبت ما دوجی ما در غونډ 300 چیز پرواز کردیم در اینه اوکلاهوما پرواز ما را شروع کردیم. دیگه پرواز ما به 2 کاتگوری میشد که ما از روی صبح که اگر اکادمیک میگرفتیم از روی پیشین پرواز میکنیم، اگر پیشین صبح پرواز میکنیم پیشین اکادمیک میگرفتیم. بسیار بینده عزیز و گرامی، و اساس تقاضای جناب خود صدیقی صاحب ما به هر 2 زبان ملی گفتن صحبت شود، هم پشتو و هم گری که اعتراض نشه سرمون و نظر صدیقی صاحب به خاطر از اینکه اصل زبانشان دری است و بسیار خوب پشتو هم صحبت میکنه، اما خب دیدیم که با زبان مادریشان یک ذره سهل‌تر است برش. قدرمن دوستانو د داسې یو چا سره مخامخ یو مونږ چې یو خو در میلمه پالنه ډیره مننه کوو صاحب په دا نوي کالو کې یو عجبه کله پاچا پخ کړی و کاشکې چې هغه وخت کې هم تصویر اخیسته دا کمره خو اوس فیضه جان اوسا سره د زما همکار سره یوه ډېره ښه کله پاچا یې پخ کړی وایي دا زما د پیلوټۍ د وخت یادونه دي. نو بس مونږ هم ورسره وخوړله. ښه اوله خو زه عرض وکړم صاحب چې داسې ډېر پیاوړي دا مډالونه یې اخیستي. ګورئ دا مډالونه به زه دلته کېږدم، تاسو یې وګورئ دا یې په بېلابېلو وختو کې اخیستي. البته دا یې اوس یعنې ورسره دي، د دې نه نور هم زیات ورسره ول، له ډیپلومونو سره یې، له شهادتنامو سره یې، له ډېرو ستاینلیکونو سره چې هغه اوس ورسره نشته، وایي ورک شو، بسته یو بکس یې چا ترې غلا کړی، فکر یې کړی چې دې کې پیسې دي، لکه چې ما ته یې داسې کیسه کړم. داسې د کم دغه یم یوه نښه ده چې دا به د دوی د یو پیلوټ په توګه دلته تړله وای، همداسې ده دلته یې وای تړله، ځکه که خدای نخواسته دا تیاره ولویږي او یا دوی کټاپورت وکړي تیارې نه ځان راوغورځي، که تلف شي نو خدای نخواسته دا شی نه سوځي، بیا نو دې نه ثابتوي چې دا پیلوټ څوک و او دا تیاره کومه تیاره و. همداسې او وینه د وینې ګروپ
ګروپ د وینې ګروپ یې معلومي خاصه اوس به راشو دې ته چې د هغه وخت دغه امریکایي معلمان دې په یاد دي څوک ول حتما خو امریکایان ور ټول ستاسو معلمان داسې د یو چا نوم دې په یاد ده چې کرنل نانسي ښه نانسي نانسي و ښه دا د څه شي معلم و دا د پرواز قومندان د غونډو قومندان د غونډو تاسو ویلي چې یعنی د نورو هیوادونو ول د پاکستان د هند د ایران د لرې او نږدې هیواد د پاکستان موږ سره شهبازي و اول اکرم و اکرم پښتونستان د پښتونستان پښتو یې ویل د ایران هم ول درسره د ایران هرمز معرفت و هرمز معرفت او همداسې د هندو د نورو هیوادونو نه او د تایلند مو د ډنمارک مو د ډنمارک مو د ډنمارک مو هغه بیس کې موږ سره وو ولې صرف کې نه وو دا ډنمارکای بنو نه در باندې خبر چې ته ډنمارک ته راغلی خبر به کو خبر به کو دا ډنمارکای خبر شي چې د یو همصنفی هم ټولګی راغلی دا دلته ډنمارک کې د څومره به خوشحاله شي هیله لرو چې که زمونږ غږ اوري او زمونږ ګران افغانان که دغه عکس چې ګورئ تاسو دا د دغه ډنمارکي ده که چیرې دا تاسو پیدا کړئ لطفا د ملل متحد په ورځ کې مو چې اخیستی دی او د ملګرو ملتونو کومه خاصه ورځ به وه ډېره ښه جناب صدیقي صاحب نو هلته خو تر ټولو تاسو ویلي چې ژبه مهمه وه اولی دا یو کال ژبه زده کړئ د انګلیسي ژبه بیا بعد له هغې نو دغه زده کړې ستاسو څو کاله یې په بر کې ونیول 4 کاله 3 کاله دا و یو کال هم ژبه په آخر کې بیا ډیپلوم درکړه د څه شي ډیپلوم خو ډیپلوم یې راکړه وینګ یې راکړه هغه وینګ مې سره اوسو وینګ یې راکړه او بیا معرفي کړو هغه دپاره د انسټرکټر آی پی انسټرکټر پیلوټي دپاره چې معلم شو ټیم رایډم کول تاسو سره ګروپ دی معلمۍ دپاره لاړو هلته هم پروازونه وکړل ټیم رایډم کول یو ځل به زه معلم شوم دوراني به م هغه کول پروازونه به م کول یعنې دا تمرین مو هم کوو چې تاسو قومندان اوسئ معلم اوسئ او پیلوټ اوسئ یعنې د ادارې لپاره هم دوی آماده کول یو هغه درلوده چې نمرې به م ورکوله دلته په نامه د انګلیسي کې ګریډ سلیپ ورته ویله چې نمرې به ورکوله نمرې هلته په کټګوري باندې وو چې یو unsatisfactory وو F fail G good E excellent او outstanding یعنی مثلا چې تچ ډاون کوي یعنی کوي چې دا outstanding دا fail دا good نمرې به موږ ورکړو او یعنی تاسو دلته قومندان زده کوله چې قومنده ورکوئ نورو پیلوټانو ته یعنې حرکت ورکوئ دلته یعنی هغه ورکول چې یعنی هغه معلم شي که نه هغه معلم شي دفعتا یو شی به وران کړه چې اوس چې دی ملتفت کېږي که نه کېږي چې دا پرزې مثلا په هوا کې ورانې شي یو پرزه له کاره ولوېږي څنګه کېدلی شي که دوی معلمي کړې ده ډېره دا ډېر لوی کار چې دا ملتفت کېږي که نه دفعتا یو غلطي دا تاسو چې لومړی پرواز کوو په امریکې کې که نه چې درښودلی څنګ کې د معلم و معلم نو داسې دې په یاد ده چې ډېر هم کټه کړه او که ډېر هم جګه کړله داسې بې کومه خاطره نه ده اول زمونږ شروع کړه راسته موږ په جت کې پرواز وکړه T-37 کې وو بیا T-33 کې پرواز وکړه بیا معلمي هغه کې پرواز وکړه هغه کې بس پروازونه هم کول قسم پروازونه چې
چې یو طرف نه دا ډېر چې لاندې راځي دا زړه دې نه لوېده نه اکروباتیک هم کول سپین هم کول لوپ هم کول شاندل لیزې دا مانورونه وو چې یو خو داسې دی چې دوی پیکه کوي لاندې راځي بیا بیرته پاس داسې دا دې ته لوپ وایي که نه داسې چې هغه او بیا یو راشي بیرته وځي هماغه ځای یو سکشن به هم نیوله یو لاین به هم نیوله د مځکې په هغه کې به تلو بیرته به درست بیننده عزیز و گرامی دمی جشنای استقلال افغانستان یادتان است که در جاده پل محمود خان که بود اینمی که رسم گذشت میشد پاچا که میامد و داود خان و سایر رهبرای دولت بعداً دولت‌های مختلف اونمون سلامی رو میگرفتن نه خب یادتان است که این تیارایی که میامد تیارای جت یک پیکه میکرد سر از میلوژ نه و اونجا دیگه نطاقهای ما از جمله صاحب یک وقت ما اونجا بودم دیگه امیر بسیار خوب ترسیم میکرد رادیو تلویزیون ما همینطور رسم و در اونجا پیلوتا عجب مهارت میکردن پالو دا پالو ابداس یعنی شما چی فکر میکنید که این بسیار مشکل بود که با هم یک جا میرن بسیار مشکل تو چشمت که اون طرف شد میزنی و دیگه تیاره رو میزنی دبانش همینطور فکر میکنی تو رو میگیری همینطور سیل داری برادر اون سیل داری بر لیدر سیل داری یعنی زاویه تان و اندازه تان معلوم بود که از تو بالا نبود از اون یک ذره چیزی میزنی که تکر میکنی در یک اندازه مسئولی میرفت سه تیاری چهار تیاری بعد همینطور بالا میشه و از هم جدا میشدن جدا میشدن پس یک دیگه میشدن پس والا بسیار مشکل ما خودم میتونم بگم بس این فیض جان هم کار ما را بطور در هر صورت خوب آمدیم به ای که وقت درسایتان تمام شد دیگه دلتان نشد اونجا در امریکا بان نه از ما خود تقاضا کردن گفتن شما انسترکتر پیلوت یعنی معلم پیلوت هستید و زبان انگلیسی چیزا میفهمید دلیل پشت پاکستانی هم میفهمه ایرانی هم افغانی هم اردو رو میتونین کرد یعنی خود او وقت میتونین یعنی پنجابی ها پشاوری ها چی بودن خواهی پشتو فرمی جامعه سا یعنی میفهمی برای ما یعنی سهولت میشه و برای ما برای اقتصاد من خوب میشه که یعنی ما سر ترجمه با زبان مصرف نمیکنیم سرشان پیسه مصرف نمیکنیم ایران ما شما ماهی $5,000 میتیم تو همینجا باش ما قبول نکردیم گفتیم که ما از مملکت خود کرده بهتر ایجاره تحصیل کردیم برای وطن خود کردیم بیا راغلی مستقیم خپل وطن ته راغلو لاره کې چیرته حکومت نشوله نه بس مستقیم د امریکای نه کابل ته راغلی په کابل کې ایران کې د دلیش په پاتې نو ایران کې رسمي پات شو نه تیاران نه پیدا کړي کله چې افغانستان ته راغلی په افغانستان کې د هغه وخت تیاری څه نومیدلی دغه جنگي تیاری دغه جت تیاری میک 15 و میک 15 کې تیاری ډبرو دو نفری و یعنی معلم یو شاگرد چې نسته پرواز هم کول هغه کې بیا د هغه نه چې ښه به مې زده کړه بیا به میک ابده ته لاړو میک ولس هغه کې مې پرواز وکړه میک 15 کې میک ابده کې همدا دوه رقمه تیاری و جنگی تیاری دوی ظرفیت د بمونو درلود ځان سره 1500 میلی گرامه بمونه تانک ایواز د تانکوره تانک زیر باز سلو ابو هغه د تل تل نه ورکړ تل نه ولل بیا ایواز بمونه تا خودت چې د سیم کله ماشوم دارم درلود 200 مرمیم
دا تیارې چې وي دلته دا امریکایي وي نه دا روسي وي هغه وخت کې د شوروي وي شوروي بیا شوروي ځان ته دلته مشاورین ورته درلودل معلمان هو مشاورین تارفوف زموږ معلم و تارفوف مشاور د روسي و ما چې 15 هغه وکړ لندن کې مې وکړ پساتګر مې وکړه نو زه حاضر شوم چې زه یوازې لاړ شوم هېګاپټا کې لاړ شوم بیا دا ویل چې زموږ منیمم لس په پرواز د پساتګر چې دوی ورته پساتکا وایي پساتکا وایي لس پساتګر بیا زما د قومندان کنډک و هغه وایي چې موږ غریب خلک یو موږ ولې په دې باندې مصرف کې دا عین لکه ما باندې پیلوټ دی هلته باندې امریکا کې پروازونه کوي شپې ورځې وار وخت فارمیشن بیا یې ومنله او وایي خیر ته راشه څوک په اداره کې ته کښېنه مسؤلیت ستا دی چې عادت یې وي زما قومندان هغه بیا کښېناسته څوک په اداره کې هغه کې کښېناسته بیا زه لاړم پرواز مې وکړ موافقانه بېرته راغلم نو هغه وخت کې د امریکایانو او د روسانو رقابت و په افغانستان کې په دې وسلوال پوځ کې یعنې هغه روسان هم ګوره په ډېر سختۍ دا یې منلی چې پرواز وکړي په هر صورت جناب صدیق صاحب محترم په دې کتاب کې چې ما ولوسته او دا کتاب خو واقعا هر چا چې دا همت کړی ده که نه عبدالحکیم ظاهر یا ولد عبدالحکیم دا واقعا ډېر په زړه پورې کتاب دا مې مسؤلیت پروازها و ښه دغه د وګورئ صاحب دلته دغه د خواجه عبدالاحمد ولد عبدالرحیم عبدالاحد وبخښئ خواجه عبدالاحد ولد عبدالرحیم مسکوني ولایت ننګرهار پیلوت میک اپ ده ښه دا په یو نویوم مخکې ده تاسو فکر وکړئ چې د 1300 نه تر 1402 کال پورې دا خو ډېر کلونه کېږي دا ټول راټول کړي دي ښه قدرمنو لیدونکو وګورئ دغلته په بله پاڼه کې هم د دې کتاب په بله پاڼه کې 240 به زه پیدا کړم دلته یې وګورئ هم د شخصیت دلته یاد شوی ده دغه ده عبدالاحد ولد عبدالرحیم مسکوني ولایت ننګرهار دا پیلوټان دي ټول نو دا د اوس فکر وکړئ چې تر اخره پورې دلته راغلي دي د ډاکټر صاحب نجیب الله د سقوط د حاکمیت د سقوط پورې او له هغې نه وروسته د حامد کرزي او د ښاغلي اشرف غني د وخت د پیلوټانو یادونه شوې ده کور ودان د دې لیکوال تاسو څوک وښودل لیکوال محمد ظاهر ولد عبدالحکیم محمد ظاهر خان کور دی ودان ژوندی اوسې چې داسې یو کتاب دی لیکلی ما ډېر زغلند یو نظر پرې واچوه دلته د ښاغلي صدیقي صاحب په کور کې ډېر په زړه پورې تاریخي رسالت تاسو ترسره کړی دی جناب صدیقي صاحب محترم دلته چې بیا راغلی او هلته پروازونه مو شروع کړل په افغانستان کې دا په کابل هوایي ډګر کې وو که نه بګرام کې بګرام کې همالته د همیشه وی همالته اوسېدلی همالته اوسېدلو بیا ویکند کې به فرایډې کې به پنجشنبې او جمعه به تلئ کور واده دې کړی واده و نو ځکه کور ته تلل چې واده دې کړی ډېره ده ښه نو رښتیا ستاسو مېرمنه د خدای وبخښي خدای دې جنتونه ورکړي دا خو څو کاله مخکې هم دلته ډنمارک کې وفات شوله خدای دې هغوی ته بهتره جنتونه ورکړي تاسو ته بیا هم تسلیت وایو بچیان دې څو بچیان دي او دلته تاسو سره دې چیرې دي بیا به بېرته راشو هغه مسلک ته بچیان خو مې مجموع کې څو بچیان دي 11 بچیان دي 11 دا مې خو دا هلکان او نجونې دي 3 هلکان دي 8 جنکیان دي ښه 8 نجونې دي او 3 هلکان دي ښه دې کې خو یو دوه زه پېژنم یو ډاکټر صاحب پېژنم یو میوندجان پېژنم او دوه لورګانې هم ستاسو زبان خویندې دي هغه زه پېژنم چې
دلته په ډنمارک کې ورسره او پیژنم 15 ستاسو زوم پیژنم بشیري صاحب او ستاسو یو خپلوان دا هم پیژنم حاجي صاحب داود پیژنم موږ سره رادیو تلویزیون کې وو د رادیو تلویزیون ډېر قوي او پیاوړی ژورنالیست وو او واقعا زه ډېر ویاړم چې داسې یو ملګری موږ هلته درلود او هغه د دوی اوښی ده ښه دوی ډنمارک کې دي بچیان دي نه مختلفو ځایو کې مختلف امریکا کې کاناډا کې دا خو ساعت تیر ته نو بس کله هلته میلمه وکړه لندن کې سویس کې ښه ډېر افغانستان کې سویس یې ښه ده دې ته به ورځو که نه دواړه ښه مسیان دي څو مسیان دي مثلا 15 15 مسیان نام خدا تا خو سم بس پاچاهي به نیسو تیار وزیران هم شته ده او معینان هم شته ده که نه شپږ 50 کړوسیان شپږ 50 کړوسیان فیضلیانې اورې او یو کوډي کوډیان هم لري یو دانه لري یو هغه بیچاره هغه شو وفات شو اوسېده په هغه کې وایي هغه کې هغه امریکا کې چې امریکا کې نیویارک یو کلي کې اور لګېدل او ډېر خلک وسوځېدل هغې کې دا کودی دی هغه وفات شوی مړ شو مړه شو د هغه سره ډېر تسلیت وایي تاسو ته پلار یې وفات شو همدې اور کې وسوځېدل دا خو ولا چې ډېر لوی غم ده ټول کور یې وسوځېده ډېره بښنه غواړم چې دا خبره ما باعث شولم چې دا ستاسو دا غمجنه پېښه یاده شي ښه خو دغسې حال دی نو که وطن کې زمونږ هماغسې یو مقتدره شاهي او یا جمهوري نظام وای نو ولې به موږ دا دونه میلیونونه افغانان مهاجرت ته اړ کېدل ولې به په اور کې سوځېدل چرا برای چی ما میموریم شخصیت‌های بزرگوار را ببینیم جناب پیلوت صاحب که با نمرات عالی از ایالات متحده امریکا اون وقت تحصیلات خود در رشته پیلوتی نظامی به پایان رسید و آمد هم پیلوت قهرمان و لایق بود و هم معلم خوب من فکر میکنم همین برازندگی شما بوده که دیگران تنها پیلوت بود شما معلم هم بودید اما تو نیست یکم اگه توضیح کنید چطور است یعنی کارهای مختلف در قوای هوایی کردیم در کارهای مختلف کردیم در شعبات مختلف در سوق اداره به صفت عامل پلان به صفت مدیر هوایی مدافع هوایی در ریاست تعلیم و تربیه کار کردیم به صفت قماندان ټوله بودیم بعد از که تنها شدیم در بگرام قماندان ټوله چندین وقت بودیم مدیر حرکات بینده عزیز و گرامی شما تصاویر مختلف از جناب صدیقی صاحب میبینید در دوران تحصیل دمی صحبت ما و همکار ما یکی از این تصاویر خدمت شما بنمایش بگذاره من فکر میکنم که مصداق خوب گفتار ماست مصداق خوب یک شخصیت بزرگوار است که ما انشالله بارها انشالله که اینا را زحمت خواد دادیم و صحبتایشان را خواد گرفتیم به مثابه یک تاریخ زنده از قوای هوایی کشور ما از وطن دوستان کشور ما و از کسانی که به خاطر وطن تا به سر و جان و مال خود اینا مبارزه کردن ما اکثر از اینجا خط گرفتیم جناب صدیقی صاحب محترم کله چې تاسو بیا د معلم په صفت هم کار وکړ غیر د پیلوټ ویا په دفترونو کې هم کار وکړ چې هلته سوق اداره تاسو کوله دې کې خو به تاسو ډېر تقدیر شوي یاستئ تاسو خو به د افغانستان د هوایي قواو او مدافع هوایي ډېر مشران او ډېر کارکوونکي تاسو پېژنئ د یو لوی استاد په توګه ټول یعنې ښه وضعیت کول ما سره ډېر دروند سترګې ما ته لیدل ټول قمندانان ټول یعنې هېڅ ما ته تکلیف نه راکول هغه نه راکول ستاسو بیا دا کار چې و دا د کوم کال پورې تاسو په افغانستان کې پاتې شوئ بیا ووتلی دغه د ډاکټر صاحب نجیب الله د حاکمیت په ختم کې تر دې وخته وایي په افغانستان په ریاست تعلیم و تربیه کې هم چې خدمت مې هغه جبري چې وایي چې یعنې
هغه باید هر نفر اجرا کړي. هغه مې اجرا کړ، پوره شوی و. وخت خدمت دې پوره شوی و. تقاعد شوی؟ تقاعد ما خپله تقاضا کړم او تقاعد. دا کوم وخت و؟ دغه د نجیب ډاکټر صاحب نجیب وخت؟ د ډاکټر صاحب نجیب آخري وخت و. یو 2 میاشتې مخکې ما تقاعد واخیست د ډاکټر صاحب نجیب د وخت نه چې دغه شو. تاسو کوم حزب حزبي م وایه؟ کوم حزب کې وایه؟ حزبي کار خو دې نه کوي. اکثرا د وسلوال پوځ خلک له دې حزبي کارو وېرېدل، بیا وروسته موت شه ټول منصبان بیا د حزب ته بدل، مختلفو حزبونو ته. خو اصل کې زه فکر کوم چې د وسلوال پوځ چې یعنې وسلوال پوځ خو حق نه درلود سیاست وکړي. نه د ظاهر خان او داود خان وخت مجبور ټول یعنې هر رژیم چې راځي اردو ځای په ځای اردو کار خپل کوي. نه خو مثلا عالمی اردو خو از ملت است. این خو از کدام حزب و از دولت نیست. یعنی دولت مخصوص که یک دولت به باز یک رقم برخورد. دولت‌ها تغییر و تبدیل میشن اما اردو خود در جا ثابت نمیشه. متاسفانه در افغانستان تو نشد. اردو خود کل قوای مسلح یک رقم تنظیمی و حزبی و منطقوی حتی قومی شد. اما تو نیست؟ خب در صورت ما فهمیدم که تبصره نمیکنیم. خب در صورت در وقت دکتر نجیب الله شما تقاعد گرفتید. باز یک مدت دیگر هم در افغانستان بودیم. باز بعد از اون دیگه که حاکمیت سقوط کرد شما از افغانستان خارج شدین یا چی رقم نفهمیدم؟ ما رفتیم، ما که تقاعد شدیم برای تقاعدی ما را که اکرامیه میداد. خدمت ما در ریاست تقاعد با 75 سال محاسبه شد. از پیروتر خدمتش 1 سال و 3 سال محاسبه میشد. از ما 75 سال محاسبه شد. باز از پیروتر که زیاد میشد خدمتشان اینا را پیشتر زمین اکرامیه میداد. بعد از وزیر قلندان صاحب، وزیر صاحب دفاع سابق قادر خان از بین برد زمینه. باز همینطور بعد از اون برشان چیز میداد بر ما اکرامیه. 14 مملکت ما میتونستیم که آزاد سفر کنه میتونستیم. یک امتیاز بود. دیگه چی امتیاز بود؟ دیگه امتیاز بود که اونا ما شما رو 100% میدادن. 100% که چون خدمت ما پورا بود. 100% ما هم میگرفتیم. یه چیز میگرفتیم. این خو یک امتیاز خوب بود. و این چیزا باز در ختم حاکمیت دکتر نجیب الله دیگه سقوط کرد. دیگه چیزی نبود که بگیرین معاش یا پا. بود ما گرفتیم تماما. خب یعنی در وقت آقای مجددی و ربانی و اینا هم گرفتیم. خب بسیار تمام دوره ها گرفتیم. خود چی وقت از افغانستان باز برآمدیم؟ ما از افغانستان در جنگایی که بسیار شدید بود. شدید کابل بود. دیگه بعد از اون رفتیم پشاور رفتیم. همین شهادتنامه خدا و چیزای خدا و همین چیزا را در یک دیپلمات پسه کردید ماندیم اونجا که برای اولادا چای و چیز می‌آوردیم. همونجا کسی برابر شد. او را گرفت که پس آمدیم پرسان کردیم. گفت او دید خیالش که پیسه است. از پیسه پرخواه بود، پیسه نبود. دیپلمات بود. دیپلمات و چیزا. بازور حتما دیگه او را در دریان داخته بود. در دریان داخته بود. این سبب ببینید. که شهادتنامه که بفهم تمام تحصیل نامه و اسناد تحصیلیش که پیسه نبوده در دریان داخته. این افغانستان در این یک حالت قرار گرفت. خب فکر کنین چی میشه؟ دانشمندای ما یک مثال زندهش اینجا شما میبینید. به هزارها عالم و دانشمند ما در عرصه‌های مختلف آمده شد و متاسفانه که خب آمد دیگه اینا هر کس که خود ملامت میکنه همون تنظیم و حزب و جریان خودشان خود ملامت میکنه. ما چی بگوییم؟ خب قدرمن صدیقی صاحب واقعا بحث نور دیر خوب ده او ډیر په زړه پورې تاریخي بحث ده. زه ډیر خوشحاله شوم چې تاسو سره مخامخ شولم. دا چې تاسو بیا چې کله لاړل پېښور ته
هلته بیا مهاجر او کډوال شول هغه چې هغه هم زموږ خپله خاوره ده خو خیر اوس د پنجابیانو نیولې ده دا پکې اخلي یوه ورځ په هر صورت جناب صدیقي صاحب انشاءالله چې په راتلونکي خپرونه کې به له پېښور نه وروسته ستاسو کارونه ارزیابي کوو وبه یې څېړو او ولاړ به شو دا ستاسو کیسې به واورو ډېرې په زړه پورې دي دا چې تر څه وخته هلته وئ او بیا له هغې نه چیرې لاړئ او بیا ډنمارک ته څنګه راغلئ دا کیسې به پرېږدو دومې خپرونې ته ځکه تاسو ته نور تکلیف نه درکوو ډېر خوشحاله شولو جناب عبدالحق خان صدیقي صاحب واقعا هماسې چې سرخرود د افغانستان د تاریخ ویاړ ده د جغرافیې او د تاریخ ویاړ ده همداسې تاسو نه یوازې د سرخرود چې د ټول افغانستان ویاړ است او موږ په تاسو باندې ویاړو د افغانستان هوایي قوا او د مدافع هوایي ځواکونو ټول منصوبین د ویاړ وړ دي او په صداقت سره دوی وطن ته خدمت وکړ دوی د خپل سر په قربانۍ سره دا وطن وساته دا وطن د اجنبیانو له تهاجم او له یرغل نه وساته زموږ ښه په یاد دی د جلال آباد جنګ د هغې نه مخکې جګړې او تر ننه پورې دوی د ژوندي قهرمانان او اتلان د ژوندي د دوی یادونه دي تلپاتې قدرمنو دوستانو خوشحاله یو چې د داسې یو شخصیت نه مو تاسو ته لنډې خبرې درلودلې هیله لرم چې راتلونکې خپرونه هم له موږ سره تعقیب کړئ که جناب صدیقي صاحب کومه بله خبره نه لري دوی ته نور زحمت نه ورکړو تاسو کوم پیغام لرئ خپلو همکارانو ته په وسلوال پوځ کې هوایي قواو کې منصوبین ته کومې خبرې لرئ خدای وکړي چې ټول منصوبین په اتحاد اوسي په اتفاق اوسي وطن دوست اوسي د خپل د خاورې ضمانت تضمین کړي هغه وکړي یعنې د پردیو مزدوران نشي د پردیو په خبرو په چوکۍ یا مقام ورکولو کې ونه غولیږي بسیار بسیار تشکر بسیار پشتوی خوب صحبت میکنید بسیار زیاد عالی گرامر زبان بسیار عالی تشکر جناب صدیقی صاحب محترم امیدوار هستم به سلامت باشین افتخار وطن ماستین و رادیو تلویزیون صدای افغان از دنمارک افتخار داره که شما را با خود دارد بسیار تشکر قدرمن دوستانو شپه و ورځ مو په خیر نیکمرغه اوسئ او ډیر خوشحاله یو چې تر دې دمه له موږ سره